په بنگلاديش کې چې کله 25,000 مسلمانانو د وایرس او عالمي وبا نه د خلاصون لپاره اجتماع را جوړ کړله او دعا یې کوله، نو څه حالات را پیښ شول؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو د هر څه نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي او تاسو همدغسې له هر قسم حالاتو نه خبر وساتل شئ. دوستانو په دې وخت کې چې په ټوله دنیا کې بار بار دا هدایت کیږي چې د یو بل نه لرې اوسئ او په دې کې څه داسې ملکونه هم دي چې هغوی خپلو عوامو ته ویلي دي چې په خپلو کورونو کې اوسئ، خو په ایشیا کې یو داسې ملک هم دی چې هلته په لویه پیمانه باندې مسلمانان راجمع شوي دي. په بنگلاديش کې کم از کم 25,000 خلک راجمع شوي وو او په ګنټو باندې ناستو او د ټولې دنیا او د خپل ملک لپاره دا دعاګانې غوښتلې چې د دې وایرس نه الله تعالی وساتي او الله تعالی د دې وایرس خاتمه وکړي او د زرګونو خلکو په دې عمل باندې ټولې دنیا د حیرانتیا اظهار کړی دی. د بنگلاديش یو اخبار چې ډاکا ټربیون نومیږي د هغې له مخې په چټاکانګ ډویژن کې په لکشمی پور ضلع کې چې مرکزي عیدګاه ده، هلته د یو مذهبي تنظیم له اړخ نه د دې وایرس د تحفظ او د خاتمې لپاره د دعا پروګرام را جوړ شوی وو. په راپورټ کې ویل شوي دي چې د دعای شفا لپاره د لرې نه خلک علي صبح مرکزي عیدګاه ته را رسیدلي وو او تقریبا 9 بجې دا دعا شروع شوې وه او تر 100 غنټو پورې جاري وه. په راپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې اندازتاً په دې اجتماع کې 25,000 خلکو شرکت کړی چې په غنټو باندې د عالمي وبا نه د تحفظ او د دې د خاتمې لپاره دعاګانې غوښتلې. د راپورټونو له مخې په دې اجتماع کې د شاهي جامع مسجد مولانا محمد انور حسین دعاګانې وویلې او د دې اجتماع په دوران کې د مرضونو او وبا نه د حفاظت او د خاتمې لپاره 6 دعاګانې هم ویلې. د زرګونو خلکو په یو ځل باندې راجمع کېدو باندې او په ګنټو باندې دعاګانې غوښتلو باندې مقامي انتظامیې د حیرانتیا او لا تعلقۍ اظهار کړی دی او هغوی ویلي دي چې هیڅ چا هم د دې اجتماع لپاره اجازت نه و اخیستی او نه موږ ته په دې اړه باندې مخکې معلومات راکړل شوي وو چې دلته به دغسې زرګونه خلک راجمع کیږي. مقامي پولیسو هم په دې باندې ډېر د حیرانتیا اظهار کړی دی او ویلي دي چې هیڅ چا یو شخص یا تنظیم د دې اجتماع لپاره له حکومت څخه اجازت نه دی اخیستی. د زرګونو خلکو راجمع کېدل او دعا غوښتل دا واقعه په 18 مارچ باندې مخې ته راغلې ده چې په بنگلاديش کې په همدغه ورځ باندې یعنی په 18 تاریخ باندې د وایرس له وجې وړومبنی مړی هم شوی و. که څه هم په جنوبي ایشیا کې د پاکستان او هندوستان په پرتله په بنگلاديش کې د وایرس وهلو کسانو شمیر کم دی، خو بیا هم د بنگلاديش حکومت په اجتماعاتو او په یو ځای خلکو باندې پابندي لګولې ده ترڅو د دې وبا مخه ونیسي. د یادولو وړ ده چې د دې وایرس او وبا له امله په نورو اسلامي ملکونو کې هم په مذهبي عباداتو باندې او په مسجدونو باندې په یو ځای کې پابندي لګول شوې ده او ویلي دي چې په خپلو کورونو کې مونځونه وکړئ. دې سره سره سعودي عرب هم په ارضي تور باندې په عمرې باندې پابندي لګولې ده. د ایران، عراق او متحده عرب اماراتو سره د سعودي عرب غوندې ملک هم په خپل ملک کې د جمعې په مانځه او اجتماعاتو باندې په ارضي تور باندې پابندي ولګوله او دې سره په کویت، مصر، پاکستان، ملیشیا، انډونیشیا، هندوستان او داسې نور څه ملکونو کې حکم شوی دی چې خلکو ته پکار دي په کورونو کې مونځونه وکړي. په دې وخت کې تقریبا په ټوله دنیا کې مسجدونه ارضي تور باندې بند دي او یا هلته خلکو ته د راتلو اجازت نشته. خو دې سره په ټولو ملکونو کې ګرجې او مندرونو سره نورې مذهبي عبادتخانې هم په ارضي تور باندې بندې کړې شوي دي ترڅو غواړي چې د دې وبا مخه ونیسي. قدرمنو دوستانو، موږ به تل دا دعا کوو چې پاک رب دې موږ تاسو او ټول مسلمانان د دې موذي مرض نه وساتي او پاک رب دې ټوله دنیا د دې مرضونو نه خالي کړي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې خپل نظر خامخا شریک کړئ. که غواړئ چې تاسو د نړۍ او سیمې له حالاتو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.